امن وږمه د ګلاب جنگ د سور اور پشان وي قامونه ریب نفاق لکه د لور پشان وي د محبت د خلینا داسې आवाज راخیږي خاوره د مور پشان وي وطن د کور پشان پښتانه حسم د یو بل پکار راځي مسلمانان هم د یو بل پکار راځي خو مونږ دا مسلمانی داسې تنګه کړې غونډې ده مونږ وایو چې مونځ روژه زکات او حج مسلمانی ده او باقي به نور هېڅ شی نه ټسو مسلمانی خو دغه بنیادي ارکان دي دا خو به خامخا کې دغه نه بغیر خو ته مسلمان یې نه او مسلمانی اصل شیز معاملات دي چې ستا د لاسه نورو خلکو ته خیر ورسي ستا د لاسه نورو خلکو ته خوشحالي ملاو شي ستا د لاسه د چا په مخ مسکا راشي ستا د لاسه د چا اوښکې پاکې شي ستا د لاسه د چا ډانګوري جوړې شي دغه مسلماني ده او خیر الناس من ینفع الناس حدیث شریف دی غوره مسلمان غوره انسان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر ورسوي نو که خیر رسولی شي سړی خو ښه ده خو مونږ خو د خیر په ځای شر رسوو مونږ خو دومره بغض او کینې او عناد په زړه کې ساتو چې دا د اوس چې دی د سپینې جامې ولې اغوستې دي چې د ده جامې خیره نشي لګې کینې دي زمونږ په زړونو کې دا د اسلام هم خلاف دی او د پښتو هم خلاف دی زمونږ خپل رور به خپل عزیز به زمونږ نه په اور کې ولاړي نو که چېرې مونږ خپلو خلکو ته خیر ورسو نو چې هغه کم مجبور او مسکین او محتاج بني آدم چې دی د هغه د خولې نه چې یو دوه ټکي د دعا وځي یا د هغه په مخ باندې لږه خوشحالي راشي درد کم شي نو دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده او دا څیزونه چې دي هر څوک غواړي د هر چا زړه غواړي چې ښېګړه وکړي خدا خاطر خبره چې زړه مې که هر څو رانه هر څه غواړي هېڅ نه دی خبر چې هر څه زړه غواړي نو زړه کول غواړي زړه کولی هر چا په زړه کې دا خواهش چې چا دی ښېګړه وکړي خو د هغې دپاره حوصله کول په هغې باندې توکل کول دا توکل چې دی کله چې لقمان علي خان وکړو دا توکل نو هغه خدای پاک نن سبا تاسو ګورئ چې په کوم شکل کې دا جوړ شو اوس د دې چلول نه چلول چې دی دا هم ستاسو کار دی مطلب دا دی چې مونږه په ګڼو ملګرو دا کوشش کړی دی چې مونږه د کالو خان کلي ته